بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن بیا هم زه غواړم د منظم هندسي اشکالو د ثقل مرکز پیدا کړم. نو دلته ما مثلث په نظر کې نیولی ده چې د دې مثلث دپاره زه غواړم د دې د ثقل مرکز او د ایکس او د وای په محور کې د فاصله مونږ د دغې د مثلث د شکل لپاره د ثقل مرکز مونږ په تېره ویډیو کې پیدا کړ. په دې ویډیو کې هم هماغسې موږ پیدا کړو، صرف فرق د دې د ایکس محور او د وای محور کې فرق کوي. نو زه راځم په دې شان د دې زاویې مخامخ چې کومه زله ده هغه نیمایي له دې سره چې کومه وصل کومه. د دې زاویې مخامخ چې کومه زله ده د هغه نیمایي برخه له دې سره وصل کومه، او راځم د دې زلې نیمایي برخه د دې زاویې سره چې کوم وصل کوم. دغه ځای د ما چې ده د دې شکل د سیده یا سنتر ده. نو اوس زه راځم د دې فاصله د ایکس محور نه او د وای محور نه پیدا که چېرته د ایکس محور نه دې فاصله پیدا کړم یا ایکس دی سی، نو دا مساوي کېږي 2/3 برخه د چی د بي، یعنې د دې شکل 2/3 برخه مونږ ته چی کوي، مونږ ته د دې فاصله راکوي. که چېرته وای د سی پیدا کړم یا د وای په محور کې د دې فاصله، نو وای سی دا مساوي کېږي 1/3 له دې چې نه 1/3. اوس که چېرته زه راشم د مثال په طور دغه زله 2 په نظر کې ونیسم، دا زله 4 په نظر کې ونیسم، 2 متره هم 4 متره. نو که چېرته وغواړم د دې د ثقل مرکز او همچنان د ایکس او د وای په محور کې د فاصله پیدا نو که چېرته د دې ایکس سی یا د ایکس په محور کې د فاصله پیدا نو مونږ ویلی سي 2/3 د بي قیمت مونږ څومره ده 2 ده. نو زه راځم 2/3 ضرب 2 1.3 متر. نو ایکس سی د دې فاصله پیدا شوه 1.3 متر. که چېرته وغواړم د وای په محور کې دې فاصله پیدا کړم، نو وای د سی دا به مساوي شي 1/3 اچ قیمت مونږ څو په نظر کې نیولی 4 متر. نو دا مساوي کېږي وای د سی مساوي کېږي زه راځم 4/3. نو راځم 4/3 1.3 نو وای د سی یعنی د وای په محور کې دی فاصله 1.3 متر شو. که چېرته وغواړم د دې شکل لپاره د دې اریا یا مساحت پیدا کړم، نو اریا د دې شکل دا به مساوي سي 1/2 قاعده ضرب ارتفاع بی ضرب در اچ. نو زه راځم 1/2 0.5 ضرب بی قیمت څومره ده 2 متره ضرب اچ قیمت څومره ده 4 متره. نو دا مساوي کېږي 0.5 ضرب 2 ضرب 4. نو دا به شي 4 متر مربع، یعنی د دې ایریا څومره شو 4 متر مربع. دا به د نن ورځې ویډیو که چېرته انتقاد او پیشنهاد لرئ
نو کولی شئ کومنټ کړئ که چېرته ویډیو مې خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.